د هغه ځوان دپاره چې د زړه عملیاتو ته ضرورت لري هغې دپاره 50,000 افغانۍ دغه دي او 10,640 افغانۍ دغه دي هغې تر څنګ ورته 100 امریکایي ډالر دغه دي دا به موږ انشاءالله ورته سپارو دا یې موږ سره دلته نږدې ناسته. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو دا هغه کور ده څو ورځې وړاندې چې موږ دلته یوه ویډیو کړې وه تاسو سره مو شریکه کړې وه. دا د داسې یو ځوان کور ده چې ډېر ښه وخت یې تېر کړی او ډېرې قربانۍ یې ورکړي او د خپلو فامیل دپاره هغې سره ډېره همکارۍ کړي هغه یې رجح کړي او هغې تر څنګ نورو خلکو سره ډېر یو ښه نوم لري. خو نن الله پاک هر څه ترې اخیستي نن یو کرایي کور کې پروت ده. دا وګورئ دا شیان. خو الحمدلله به احساسه ورونه شته چې هغه په مظلومانو باندې او په بیچاره خلکو باندې هغه څوک چې په مشکل کې د زړه بدیږي کومکونه او مرستې کوي موږ هغوی ته دعاګانې کوو چې الله پاک د دوی ته پوره پوره اجرونه ورکړي ځکه هیڅ انسان له ستونزو نه خالي نه ده. که نن یو انسان په هر یو مقام کې ده یوه داسې ورځ راتلونکې ده چې حتما راټیټېږي. که یو څوک په ټیټ مقام کې ده حتما الله پاک یې جګوي. دا د الله پاک امتحان ده چې موږ انسانانو باندې راوستی دی. خو الله دې موږ نه د خیر کار واخلي الله دې موږ نه د دین کار واخلي چې موږ هر وخت دپاره په دې دواړو برخو کې کار وکړو او د هغه ابدي ژوند دپاره یوه لویه ذخیره جوړه کړو. د هغه ځوان دپاره چې د زړه عملیاتو ته ضرورت لري هغې دپاره 50,000 افغانۍ دغه دي او 10,640 افغانۍ دغه دي هغې تر څنګ ورته 100 امریکایي ډالر دغه دي دا به موږ انشاءالله ورته سپارو دا یې موږ سره دلته نږدې ناسته. ظهیر صاحب محترم به شاید تاسې لیدلی وي تاسې یې پېژنئ هر وخت یې د مظلوم ولس سره همکاري کړې منډې تړې ورسره کړي دي او د دغه کورنۍ حال هم له موږ سره شریک کړو او بیا مو په ګډه هڅه باندې دغه پیسې دته راټولې کړلې انشاءالله دته دې وسپارو. الله پاک د هغه چاته هم اجرونه ورکړي چې ظهیر صاحب محترم سره یې کړي دي دغه د انشاءالله موږ ټولې سره یو ځای کړلی او دغه ورور ته به انشاءالله سپارو. ظهیر صاحب محترم څومره ښه شولې دغه انشاءالله دغه چې کومه کومک واخه ورسره وشوله خیره. مننه کروان صاحب دا خو د مو ګاونډي و واقعیت هم د حالات به چې ما لیدل ډېر یې ځورولم او دردولم لکه تاسو چې ویله د ژوند خو مختلف پړاوونه لري نو په دې کې ازمیښت هم یو بیا ګاونډي خو په ګاونډي ډېر حقونه لري نو ګاونډیان باید دې موضوع ته متوجه وي چې هر څوک داسې کاس په څنګ کې ولري. فکر کوم دا هم اسلامي مسؤلیت جوړیږي هم انساني مسؤلیت چې په دې کې هغه وکړي. تاسو دې خدای خیر ویر کړي هغې ملګرو ته چې په دې کې کومک وکړو او دا سړي مشکل حل کړو ځکه ماشومان دي اولادونه لري آینده لري که چې ته موږ یې وکولی شي یوه کاس ژوند وژغورو دا لویه خبره ده. الله تعالی موږ ته موږ سبب کړي هغې تداوی په خاطر دا لویه خبره ده. قدرمان شي کروان صاحب ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب محترم الله دې اجرونه ډېر کړي. دغه پیسې به انشاءالله د ملګری ظهیر صاحب په څنګ کې نوسته موږ به درته وسپارو. دا یې 50,000 دا د 10,640 دا یې 100 امریکایي ډالر دا به دغې ورور ته وسپاري انشاءالله. الله دې درته شفا ورکړي الله دې دغه د فامیل لپاره دا یې زر تر زره روغ کړي او د تاسو ټولو قدرمن لیدونکو نه ځانګړې مننه کوم چې هر وخت مو همکاري کړې ده او دا خپرونه په ډېره خوشحالۍ سره پای ته رسوم. بل ځل مې درته ویلي چې انشاءالله چې بل د خپرونه تاسو سره کوو حتما تاسو سره موږ خوشحالي شریکوو. الحمدلله نن موږ خوشحاله یو او تاسو هم دعاګانې ورته کوئ چې د الله پاک روغ صحت ورکړي. تر بیا ښې چارې ښه واده کوم.